بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زم نقیب الله کلزی دا د زما پښتو موټیویشنل یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. ستاسو یو جان مننه دوستانو، ستاسو کمنټونه در ما را رسیږي، ستاسو پوښتنې او تبصرې چې تاسو پر دا کمنټ باندې کوئ نو هغه زه ګورم، در ما را رسیږي، زما ټیم یې را رسوي. ستاسو یو جان مننه چې زما دا یوټیوب چینل تاسو خوښوئ. دا زما پلی لیست دی، نن کالج کیمپس لایف اینڈ میموریز. زما د کالج چې کوم ژوند دی او یو کالج خو نه، زه مختلف کالجانو کې ما کالجان سره بدل و را بدل کلو، لیکن نن زما د زیلاپشن کالج دی چې بوایز ډیګري کالج پشین ورته ویل کیږي نه. اوس دا نوم څنګه پر کښېښول سلو، دا هم یو الګ داستان دی چې بیا زه یې ورځ په دغه کالج کمپس لایف اینڈ میموریز کې تاسو سره شیر کوم مختلف موضوعات دی نه. لیکن د هغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه مجلس کوم در تاسو تر ورسیږي. دوستانو، د پښین په کالج کې چې کله ما داخله واخیستله نو دلته ډېر زبردسته یاران ما پیدا کړلو. یو څه داسې یاران وو چې هغه د سکول سره د ماډل های سکول سره د ما سره سم په کالج کې موږ هم داخله واخیستله. زموږ یو بیچ ولو نه، نو میټرک چې پاس سولو بس بیا موږ پښین کالج ته رالو او یو ځای م داخله واخیسته. څه داسې هلکوان پکښې ولو چې هغه بیا د سکول بعد بیا کالج پرېښوی، نو هغه متاسفانه بیا زموږ جماعتیان نسو پاته. لیکن دغه په پښین کالج کې چې کم دوستان د موږ سره داخله واخیستله، دا ګویا مطلب په دا کې زیاتره بیا د یونیورسټۍ هم د موږ سره ولو نه. د هغه بیا جلا یو سیریز دی چې بیا زه په یونیورسټۍ په میموریز کې د تاسو سره شیر کوم. نو نن د پښین د کالج په حواله باندې زه څه مجلسونه کوم، بیا په دغه پلی لیست کې مختلف نور خو به هم بیا زه واقعات د کالج سره چې کوم زما واقعات دي چې نه هېرېدونکي واقعات دي او په دا کې یقینا د تاسو سره به ډېر زبردسته معلومات په اول ځل باندې زه شیر کوم او بیا د دې څخه تاسو ډېر سبق اخیستی سئ. ډېر عبرتناکه واقعات د ما سره پیښ سوي دي نه په کالج کې. لیکن نن چې زه پر کومه واقعه مجلس کوم، په دا کې په پښین کې کالج کې دلته یو جنګ وسولو، د هغه جنګ متعلق زه نن معلومات سره شیر کوم. موږ چې په کالج کې ولو دوستانو نو ګروپینګ شروع سولو. یو د پښتونخوا ملي پارټۍ ګروپ ولو نه، پارټۍ بازي یعنې چې ورته وایي سیاست پالیټکس. د ضیاءالحق په مارشالا کې خو په کالج و په یونیورسټۍ کې پر سیاست پابندي وه. بیا چې د بېنظیر او د نواز شریف دور راغلی نه، نو دغه پابندي یې لرې کړله، نو بیا په کالج کې هم سیاست شروع سولو. نو چې موږ ورغلو هلته د پښتونخوا زور ولو، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن زور ولو او د هغه بعد بیا ان پي وله، د پیپلز پارټي او مسلم لیگ. دا خو ګسه په دا پښین کالج کې ونه نه جماعت اسلامي وله. نو بیا موږ یو څه دوستان ولو، تقریبا یو 10 15 څلوېښت دا رقم هلکان ولو نه چې موږ د کالج د یونیورسټۍ څخه راغلي وله. بیا موږ یو غیر سیاسي تنظیم جوړ کړی، د هغه نوم ولو ټیلنټ سټوډنټ فیډریشن. نو دا د ټیلنټ سټوډنټ فیډریشن څنګه جوړ سولو، دا به بیا انشاءالله په بله ویډیو کې ما مجلس سره وکړو. په هغه کې کم دوستان د موږ سره وو، موږ چیش کمې کارنامې یې وکړلې. هغه ډېر موټیویشنل سټوریز دي، په هغه باندې زه جلا مجلس کوم. خو نن چې کله دغه د جنګ متعلق چې دا زما د مخه یو جنګ وسولو، د هغه واقعه د سره شیر کوم. د تورې شاه دلته په پښین کې د منځکي سرحدې خواته او د بازار څخه چې روز د ملنګیان کلي و، ملنګ آباد و انا کلی، دا رقم پیران کلی، د داسې خو چې روز دلته یو کلی راځي، د هغه نوم دی توره شاه. دا تورې شاه کې یو څه ځوانان ولو، د پارټۍ سره ملګري ولو نه، د ان پي ولو
نو هغه دلته د پښتونخوا والا یا د نورو پارټیانو سره همیشه به جګړه وله. نو یو ورځ زه داسې په دغه ولو د باندې د کلاس ختم سوی ولو، زه څه د یاران دوستان سره ناست وم، داسې چمنۍ ولو، ګارډن یې ورته بولې نه، چمنۍ ولو، یو فیلډ ولو، په دا کې ناست ولو. موږ خپل مجلسونه مې کول، سټډي سرکل ورته وایي، په هغه کې موږ مجلسونه کول. خود به مې د هوټل څه دلته طالب جان هوټل یې کوي، رسټورنټ یې کوي، د کوچنۍ یو کمره وله نه، د هغه هم جلا یادونه دي، د هاسټل و یا د طالب جان د هاسټل، هغه بیا جلا مجلس درته وکړم نه په بله ویډیو کې. نو دلته د هغه سره مې چیرې اغوښتې ولې مجلس کوئ، نو شر سولو، دعوا سوله، په زوره نارې سوې، ښکنځاوې سولې، لکه په جنګ کې چې کوم صورتحال پیښیږي نه. نو اچانک دا ته داسې ناببره چې اوازونه سره رالو، سړی داسې کیسه ده چې ور ولاړ سولو، کتابونو شیان مې دلې پرېښول چې ور ولاړ چې ومې کتل د پښتونخوا ملي پارټۍ یو څه کارکنان ولو او د INP والا څه کارکنان ولو، په دا مابین کې سره شر و دعوا و سکان و لرګیانې سره اخیستې وې، ښکنځا ولو. انتظامیه چې و هغه خو نو پولیس نه ولو، نه لیویز ولو، هغه کالج لره نه راتلو، نه الاوډ نه ولو. نو لہذا د کالج چې کوم چپړاسیان ولو، نور عمله والا، نو هغه به نږدې ورولو، هغه نه سو ورتلی، ډېر زورور جنګ شروع ولو، ډېر بد حال شروع ولو، ګواښ لرګه سره څوک ورتلی نه سولو چې باید نو خود به یو سیاست یا په یو بیان بازی باندې به یو خبره سره راغلی وه. دا فیسبوک و، دا یوټیوب، ټیک ټاک و، انسټاګرام و، ټویټر، دا زمانه خو نو نه وله نه. دا کم دور دی، دا د 1995 او 1998 دا یو دور دی، د 9/11 څخه مخکې. دلته میډیا ازاده نه ده، نه پرایویټ چینلان، نه جیو، نه ARY، یو شی هم نسته، بس د PTV و د ریډیو پاکستان و دا راج دی، او دا د دې چې دی هغه شیان شیر کیږي. نو هر سړی ریډیو اوري، هر سړی PTV اوري، PTV بولان هم نه دی شروع سوی. نو دا گویا مطلب د میډیا هغه دور نه دی نه، بس خالی د ریډیو دا کله کله PTV هم مازدیګر چې دی هغه به شروع سولو. نو خیر هغه خو جلا د میډیا زما یو سیریز دی. دلته دا جنګ شروع سولو، نو موږ هم پر ګډ سولو. نو ګرد وویل مه ورځه مه ورځه، ما ورته ویل یابا زما یو عادت دی، زه چې د یو چا جنګ یې، زه ګواښ لره، سوله لره، خامخا ورځم، دا زما یو عادت دی د کوچنیوالي څخه، او درځه اوسه پرې چې زه یو جنګ ووینم، شر ووینم، دا ووینم، خامخا ورځم. نو ما چې وکتل پرنسپل په هغه وخت کې حنیف صاحب ولو مرحوم، نو د حنیف صاحب سره بیا خپل زموږ یو تلخ یادونه دي، ډېر بد حال موږ سره جوړ کړي، ده به پر موږ ظلمونه کول، موږ به د ده سره یو شر و دعوا به مې کوله، د کالج پرنسپل و. زه خپله یو واره زموږ یو څه یاران دوستانو دا ګرده ګروپ یې رسټیکیټ هم کړلو، بیا موږ د ده خلاف بوک هړتال شروع کړي، هغه به بیا جلا مجلس درته کوم. نو دا جنګ ولو، نو هېڅوک هم نه ورتلو، نه پرنسپل، نه لیکچرار، نه یو پروفیسر، نه یو چپړاسي، PN، چوکیدار، یو څوک هم نه دا نورې پارټۍ ورتلې. بس ما ور منډه کړل، شروع منډه کړم، مابین له ورغلم، دوی توپنچې دا وخت سره را ایستلې وې، بس نیزه په نیزه، نشانه په نشانه، نیغ مخامخ سره ولاړ ول. اوس یې نو ټکان سره کول، اوس یې نو یو بل سره مړه کول، یو بل یې زخمي کول نه. نو په مابین کې زه پر ورغلم. زه چې پر ورغلم وروره، دا یو د تورې شاه چې کوم یو ځوان ولو، هغه د NP غدی، اوس به نو زما خیال وکالت کوي و نن سبا، اوس به شاید وکالت کوي. ما ډېر عمر کېږي نه دی مې لیدلی، نه ډېره زړه خبره ده یار، 1997 96 خبره ده نه. نو یعنې د 95 ونیسئ، د 1998 دا زما د کالج، د پشین کالج یو پیریډ دی، یو دور دی نه. نو د دې یادونه زه تازه کوم. به د دې سره جنګ لرګیان مرګیان یو بل سره اخیستې. دا یو ما ولیدی چې توپنچه یې راواخیستله، دی ډېر جګ ولو او ډېر طاقتور ولو، لیکن وګوره کمزوري وګوره چې توپنچه یې راویستله. نه توپنچه وسلې څخه نو یو کمزور انسان کار اخلي چې د هرې خوا څخه کار ټپ سي نه. نو
دا بل چې د لنډۍ غوندې ولو ښایسته د ځوان هلک ولو نه نو دا داسې پر مځکه پروت ولو ده خو نو په سوکانو ولی وی هغه پروت ولو یا به اوس راپورته کېدی نه جواب باندې به حمله پر کوله دی جګ ولو هغه دی لنډۍ و کمزوری ولو نه نو خودګذار سوی ولو زخمی ولو نو ده بیا هغه ته هم نه وکتل خو یې لایقه نو خو هغه دی پر زورور یې بس یې لایقه څه به کوې یا توپنچه یې راویستله دا نشانه یې داسې پر ولګوله اوس د ټک پر کوی ما پر حمله کولو نه دی ډېر زورور ما پر حمله کولو الله 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 دا سټینګ مې نیولې د توپنچه دا یو دوه ټکان یې سره وکړو هغه به دا روډ چې دی دا لوک دی په دا کې دا ګولۍ وینېښتله دغه هوایي پورته سوله نه نو هر څو دوه ټکان یې وکړل اخر ما توپنچه جین واخیستله دلته نور کسان هم یاران دوستان زما هغه راغلو هغوی هم دا زور پر ولګوي موږ توپنچه جین واخیستله بعد کې بیا خود ورکړله چې روغه سوله جوړه سوله نو بیا د پرنسپل راغلی نور رالو انیب صاحب راغلی نور لیکچراران رالو نه یو څه د کلي اچپیزو کلي والا یو د یو زموږ استاد دی صاحبزاده حمیدالله صاحب الله دې وبخښي ډېر غټ لیکوال ډېر زبردست انسان ښه همیشه به زه د سره ناسته ولاړه م کول د یو زوی دی هغه اوس هم په دا کالج کې دی نه نو فوټبال هم کوي نو هغه دا ګواښ لره نه راتلی نو ما ته ډېر افسوس رالی چې یاره هلته فوټبال کې خدای ګولونه کوي یا دا کوي نه دلته دا جنګ شروع دی خو له راسه نو دا رقم ډېر کسان هغه ورځ ما ولیدلو چې د توپنچې او د جنګ څخه لیرې ولو او ایمان یې ما ولیدی غیرت یې ما ولیدی نږدې چې نه راتلو نو د الله پاک کرم ولو چې په دا کم وسو طاقت و په کم باډۍ یې بولې طاقت یې بولې په هغه کې ما د یو انسان چې دی هغه ځان بچاو کوي د انسان ژوند مې بچاو کوي بعد کې ما رښتیا خبره دا دواړه ما دا دومره عمر کېږي دا یو خو دا وکیل ولیدی چا چې ټک کوي یو وخت مې ولیدی نه لیکن دا بل بیا ما نه دی لیدلی چې اوس هغه ګوره چیرې دی چیرې نه دی نه ځوان هلک ولو نو دا رقم ټکان پر وسلو او ما د دا جنګ څخه دی بچاو کوي د هغه نوم زما خیال دولت خانو که چی شلو دا رقم دی سرککی ځوان ولو غټ کنګریالي ویښتان یې ولو نه نو د موږ سره ولو او هغه د وکیل نوم ما خیال خیر محمد ولو که چی شلو د ملکانو د کورنۍ غولو دا د نور محمد ایډوکیټ نور محمد ایډوکیټ ترین د دې د خاندان غولو دا ټکان نو دا د الله پاک ډېر کرم دی شکر دی چې ما د یو انسان ځان او ژوند بچاو کوي او زه د کالج زما په یادو کې د دوو کسانو دوستانو چې همیشه جنګ وي جګړه وي او مسله وي او کوشش دا کوي مابین له ورځي سوله کوي ولې د چا روغه چې انسان وکړي د الله پاک په دا باندې ډېر خوشحاله کېږي وایي فرښتې چې ده فرښتې به در سهار و ماښام د ده دپاره دعاوې کوي چې کم انسان د دوو مسلمانانو ورونو په مابین کې چې کوم اختلافات یې هغه ختم کوي روغه جوړه سوله کوي فرښتې د هغه دپاره دعاوې کوي چې الله ته کامیابه کړي ته کامیابه کړي دا دوه مسلمانان سره روغه یې ولې شیطان لګیا وي نه یو بل چې دی هغه دوکه ورکوي شیطانت ورکوي مسلمانان سره خوابدي کوي نو دا زما د کالج ډېر یادونه دي په دا پلی لیست کې به زه پر مختلفو واقعیات باندې غږېږم تاسو دا نور ویډیو هم در سره وګورئ نن ما خپل یو یاد تازه کړي چې د کالج په دور کې د دوو ګروپانو سره جنګ ولو زه مابین له ورغلم هېڅوک هم نه ورتلو دا نه چې ورور زه ډېر زړور یم یا زورور یم یا د غټه باډۍ لرم یا بس الله پاک دا ما په زړه کې راواچول چې ورسه دا دوه مسلمانان سره روغ که او سره بچاوې که او د دا جنګ څخه لرې که او د دې مابین کې سوله راوله کردار راوله او خوشحالي راوله او دا د جنګ څخه منع که نو زه مابین له ولرالم بس دا د الله پاک ډېر کرم دی ما به ډېرې نیکیانې کړي یا به مې کم کړي دی الله معاف کړي زما په چې زه کله چرته وم شاته ولاړ سم د کالج یو دغه نیکي چې ده دا زما یادیږي او د الله پاک شکر دی او نن هم که د انسان په مابین کې جنګ زه په مابین کې خامخا ورځم تاسو ته هم دغه مشوره در کوم د
دا زما د کالج پلی لیست دی دا نور ویډیوګانې هم سره وګورئ یوټیوب زما هغه چینل سبسکرایب کړئ او تاسو هم کمنټ وکړئ چې تاسو د کوم ځای څخه زما دغه ویډیوګانې ګورئ ستاسو کمنټو ته چې دی زما ټیم به ضرور جواب ورکوي او ما پرې به هم دا ستاسو خبرې را رسوي ستاسو د مینې او د محبت ډېره شکریه خاص کر هغه درګردو غټ دروغجن چې ما کومه ویډیو جوړه کړې ده هغه خلکو ډېره خوښه کړې ده او په دا فلسفي باندې چې ما کومه ویډیوګانې جوړې کړې دي هغه خلکو ډېر خوښ کړي دي انشاءالله پر روان دور کې به د هر پلی لیست کې به زه جلا جلا پر دې باندې مجلسونه کوم خو یو واره زه پر لګیا یم دا زما چې څه پلی لیست دی په دا کې زه یو ویډیو ایږدم چې یو واره دا ویزیبل سي د خلکو په نوټس کې راسي چې زه پر دا ټاپک باندې به انشاءالله پر روان دور کې مجلسونه کوم ستاسو د مینې او د محبت ډیره شکریه انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړه اجازت د الله پامان اسلامي انقلاب زنده باد